عبدالرحمن بابا فرمایي هر انسان ته د انسان په نظر ګوره، هر فقیر ته د خپل ځان په نظر ګوره. که د سل چته محل وي په دنیا کې، قبرستان ته د مکان په نظر ګوره. او وی چې پیسه ور سره نه وي خود غریب وي. ما غریب سړی هوښیار لیدلی نه دی، مالداري او دینداري د سره لري. ما مالدار ایماندار لیدلی نه دی، هر سړی تر خپل مطلبه پورې یار دی. ما د خدای د پاره یار لیدلی نه دی. وی عجبه رحمان زړه دې د کتو دی، چې مرګې په جهان شته او ته لا خاندې. وی انسانیت پس دولت نه دی رحمانه، بت که جوړ شي د سرو زرو انسان نه دی. او وی ژوندی ځان په ځمکه ښخ که لکه تخم، که لویي غواړې د خاورو په مقام شه. عبدالرحمن بابا وی زه رحمان اول فقیر بیا بادشاه شم، زه بادشاه د فقیرانو په دعا شم. عبدالرحمن بابا فرمایي وی ورځ د تیره په شومی کړه شپه له خوابه، خدای به کله یادوي خانه خرابه. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي، پل غلط له لارې میږده بې حسابه. او په هغه جهان به څرنګه جواب ورکړي، چې په دا جهان عاجز یې له جوابه. نوی په ازار د چا راځي مشه رحمانه، که خلاصې په قیامت غواړې له عذابه. وی راشه مه کوه له چا سره جفا، لږ ژوندون دی ضایع کېږي بې وفا. په دنیا کې هیڅوک نه دي پاتې شوني، واړه تلوني دي که نن دی که سبا. او دا یاران چې نن وته جلوه که، په 2 ورځې پس به واړه شي فنا. او که دیدن دې د دوی خوښ وي ورته ګوره، چې فنا شي بیا به کله شي پیدا. عبدالرحمن بابا فرمایي وی کوې مه کنه د بل سړي په لار کې، چرستا به د کووي په غاړه لار شي. او وی آدمزاد په معنا واړه یو صورت دی، هر چې بل ازاروي هغه ازار شي. او وی که ته نه کوې نظر د چا و عیب ته، نو وی هر سړی به ستا د عیب و پرده دار شي. د مات لوښي آواز کله ثابت خیجي، د هر چا عمل څرګند په خپل گفتار شي. او وی لږ یې مه ګڼه هر څوک ګناه که لږ وي، چې دا لږ لږ کړي را جمع نو بسیار شي. وی د خلیل در کعبې دا کعبه د لویه، که آباد که څوک ویران حرم د زړه. او وی خپل صفت د خپل خولې نه مزه نه کړي، بلبلان به د صفت کړي که ته ګل شوې. او وی له هغو سره به څه فکر د یار وي، چې یاران یې په هر لور هزار هزار وي.